بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج محمد ننګرهاری او تاسو ته یوټیوب چینل کې خراغلاس وایم. امید لرم چې روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پتن وي. ملګرو دا د ویډیو سٹارټ کېدو نه مخکې چې تاسو کوم کلیپ وکړو دا د پی ایس ال میچ یو کلیپ دی چې دا ما تاسو لپاره را پیدا کړ. تاسو ته په دې ویډیو کې ما وښود چې سپورټس کې هر څه پوسیبل دي. تاسو کتلی شئ نسیم شاه او خوشدل شاه چې په یو په کوټا ګلیټیټر کې او بل په ملتان سلطان کې و. دوه منځ کې څه اختلاف راغلی او ډېر بد ردي سره په دې میچ کې ویلي بیا امپایر او رضوان سره معامله رفع دفع کړه. صرف ملګرو بیا تاسو ته د ایشیا کپ هغه میچ کې هم تاسو ته هغه ښودلی دی چې بیا وګورئ څومره مینه او محبت سره دو شو کړی دی. نو ملګرو زه دا ویل غواړم زما څه دا مطلب بل مطلب نه دی چې زه تاسو ته څه نیگیټیو پیغام در کوم. زما مطلب دا دی چې سپورټس کې هر څه پوسیبل دي. دا کلاړیان دي دو خپلو منځ کې سره انډرسټینډینګ لري که دو سره اختلاف هم وکړي نو دو سره همغه وي خو نفرت او دغه بیا موږ سره خورو چې دا وګوره دا داسې او هغسې همداسې معامله په ایشیا کپ کې د فرید ملک او د آصف علي ترمنځ شوې وه چې بیا هغه 50% میچ فیس هغونه واغستل شو. نو زما مطلب د خبرې دا دی چې دو سره خپلو کې انډرسټینډینګ لري په دا چې سکرین باندې تاسو کوم شی ګورئ دا راځي دا سپورټسمنشپ دی. دو سره ستړي وي دو باندې بالینګ کوي خامخا سړي ته غوسه ورځي نو یو خبرې یو ورډز تبادله کیږي د لفظونو تبادله یو بل منځ کې کیږي نو دا تاسو سیریسلی مه اخلئ چې بیا تاسو یو کس په سر غونډ قومیت سپک کوئ او غونډ قوم یادوئ او چې دا داسې او نفرت خوروئ. نو دغه زما مطلب دی چې صرف تاسو دغه کلیپ کې کتلی شئ چې خوشدل شاه او نسیم شاه سره په پی ایس ال میچ کې په 2021 2020 کې و او د 2020 کلیپ تاسو کتلی شئ چې څنګه دو هماغه دي دومره فرق دو سپورټسمنشپ دي دو کې هیڅ فرق نه راځي. دو چې کم ګراوند کې دو تاسو ته ښکاري بیا چې ډریسنګ روم ته لاړ شي دو هماغه فرندلی ماحول وي. زما د ویډیو مطلب صرف همدغه و چې تاسو ته صرف وښیم چې پټ سپورټس تاسو ته کوم په سکرین باندې ښکاري په هغې باندې دومره دغه مه کوئ چې مطلب دا تاسو سیریسلی واخلئ. دا راځي د هر چا په منځ کې وي د هر چا په دو د خپل ټیم نه لوبیږي د پاکستان نه لوبیږي هم دو په منځ کې اختلاف وي. نو همداسې یو میچ کې د سرفراز او د شاهین په منځ کې اختلاف راغلی نو دغه راځي ملګرو دا سیریسلی ماخلئ او کرکټ گیم دی صرف د مینې او محبت او اونلی پیس. کرکټ صرف د مینې او محبت دپاره انجوی کوئ نفرت مه خوروئ پوه شوئ. نو همدغه زما پیغام دی ملګرو. امید لرم چې پازیټیولی به تاسو واخلئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.